سلامونه ملګرو، زه یم طاهر شتمن او نن ما تاسو ته د ممتاز اورزي صاحب غزلې راوړې دي. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. دا یو ځان له فکر لري، یو ځان له سوچ لري. د په شاعرۍ کې هغه معیار برقرار وساتلو چې هغه حروف، هغه تشبیهات په شاعرۍ کې نه وو تر اوسه پورې. دی وایي څوک به مې مړ له میکدې راوړي، داسې یو رنګ به مې توبې راوړي. څوک به مې مړ له میکدې راوړي، داسې یو رنګ به مې توبې راوړي. دا د جنت اوږي بلا وهلي، اوږو وهلو له تسبې راوړي. یا خدایه زړه کې مې د درد سیوا کړې، یا خدایه زړه کې مې د درد سیوا کړې، خولې له مې ټکې د ادې راوړې. آخري شعر دی وایي ماښام دی دا وخت کور کې نه وي ممتاز، ماښام دی دا وخت کور کې نه وي ممتاز، اوس به راځي سترګې به سرې راوړي. بل شعر دی چې وایي بل غزل دی، د غزل ړومبی مطلع ده، وایي تر نیمې شپې خلاصه بازاره ما ته خوب راغلی، تر نیمې شپې خلاصه بازاره ما ته خوب راغلی، زرې زرې راغلم له کاره ما ته خوب راغلی، بیګا تر ډېره هسې ویښوم او بیا ته را یاد شوې، بیګا تر ډېره هسې ویښوم او بیا ته را یاد شوې، بیا په ځان پوی نه یم یاره ما له خوب راغلی. یوازې تا نو ویلي چې دا بلب دې مړ شي، ما هم ویلي و دلداره ما ته خوب راغلی. له چغو ډک یې خو خپل غږ مې در کې ونه لید، له چغو ډک یې خو خپل در مې در کې ونه لید، له میزه پر وهه احباره ما ته خوب راغلی. او زه تا هم غېږه کې اوده کړه ډلې ډلې مرغې، زه ته هم په غېږه کې اوده کړه ډلې ډلې مرغې، زه به هم لاړ شمه چیناره ما ته خوب راغلی. تر تعریفي جملو محدود قلمه ستړی یمه، تر تعریفي جملو محدود قلمه ستړی یمه، تر دایرې محدود پر کاره ما ته خوب راغلی. او آخري مقطع ده وایي چې ممتازه په ټوله ډرامه پوی په دویم سین کې ومه، ممتازه په ټوله ډرامه پوی په دویم سین کې ومه، غلی شه بس هدایتکاره ما ته خوب راغلی. ډېره مننه، سلامونه، احترامات، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، د لوی الله په امان.